دا د خیبر پښتونخوا ده، په کاناډا کې پیدا شوې ده. د مور پلار د خیبر پښتونخوا سره تعلق ساتي، په کاناډا کې پاتې کېږي. نازدانې د چې کومه بیماري ده، د چې کوم د بیماري نوم دی د هغه دا دی چې یوریا سایکل ډیسارډر دی ورته. دا داسې ناروغي ده چې په دې کې اینه چې ده یا کلیجي چې ورته وایي یا جګر چې ورته وایي د دې د بدلولو ضرورت وي. دا چې کله وشوه ډاکټرانو وویل چې د کلیجي بدلول یا اینه بدلول پکار دی، جګر بدلول پکار دی. د دې د مور پلار سره غم شو ځکه چې په جرمني کې او امریکا کې د درملنې باندې کار روان و، په کاناډا کې چې کله دا ماشومه وشوه دا لومړنۍ ماشومه و په کاناډا کې چې پیدا شوه د ناروغۍ سره. نو کاناډا حکومت وویل چې مونږ د مور پلار ته وویل چې ستاسو دا ماشومه چې ده په دې باندې مونږ تحقیق کولی شو، که تاسو اجازت راکړئ او مونږ د دې درملنې لپاره کار شروع کولی شو. مور پلار اجازت ورکړه، د دې درملنه روانه شوه. د دې نازدانې جګر چې دی د هغې بدل شو، ترانسپلانټ وشو. خو چلنج دا جوړ شو چې دا د دې چې کوم د مدافعتي نظام دی په وجود کې دننه د ناروغو په ضد هغه د هغې توان دی راکموي، دوایانې چې ورله کم ورکوي. اوس د کرونا مسله دا ده چې په کرونا کې دننه به ستا په وجود کې چې د ناروغو خلاف مدافعتي نظام دی توان دی دا به ته سیوا ساتې، داسې دوایانې به خورې. نو د مور پلار سره غم دی، که دی ناجوړه شو یا نازدانه ناروغه شوه بیا به دی به بیا څه کوي. ځکه ما د نازدانې سره خبرې کړې دي، هغه خپل اکټیویټیز یا په کور کې څنګه وخت تېرېده وخت، او د نازدانې پلار جوهر لونګین صاحب چې پخپله یو لیکوال دی او د پښتون ګلوبل ډایسپورا غړی هم دی، پښتون کونسل کاناډا غړی هم دی، او هغه پخپله ماته دا کیسه کوي چې نازدانه ناروغه ده نو دی په کور کې د هغې خیال څنګه ساتي. راځئ چې د نازدانې کیسه وګورو. نه زما سکول دی. دا د سکول دی. نو سکول ته ته اوس نه ځې که نه؟ ځکه د وایرس دی ځکه ته نه ځې که نه؟ خزانو بس وایرس به ختم شي که نه، او بیا به سکولونه کولاو شي، ته به بیا لاړه شي. زه سمه ده. نو بس اوس خو ستا د وده کېدو ټیم دی، ته وده شه او بیا به سهار که خیرې میلاویږو. نو مخکې خو تا ته پته و مونږ به چې ته وده کېدی نو څه وو؟ نو اوس به نه شم، نو اوس به د لرې نه که نه؟ love you too بچیا. دا او ګډ نایټ. ګډ نایټ بچې، لویه شي بچې. نازدانه جان اته کلنه ماشومه ده. دا په 2012 کې په کاناډا کې زیږېدلې ده، او دا چې کله پیدا شوه نو دې ته یو ډیسارډر و چې هغه و یوریا سایکل ډیسارډر. ما ته ډاکټرانو وویل چې د دې علاج صرف لیور ترانسپلانټ دی، خو د بده مرغه د یوې ورځې یا 2 ورځې ماشوم ته لیور ترانسپلانټ نه کیږي. او دا قسمه ډیسارډر چې کوم نازدانې ته دی 50 ماشومان هر کال په کاناډا کې د دې پیدا کیږي او زموږ نه ټول په ټوله مري. نو هغوی بیا ماته یو بله خبره وکړله چې په دنیا کې د دې علاج نشته، خو په 2 ملکونو کې جرمني او امریکا دوی 100 کاله مخکې یو ریسرچ شروع کړی او په 100 ماشومانو یې کړی دی، او دلته مونږه په کاناډا کې نه دی لا شروع کړی. دا نازدانه جان به تجرباتي اکسپریمنټل اولنی ماشوم وي که ته غواړې چې مونږ ورته دغه علاج وکړو. نازدانې ته دغه علاج وشو. دا د دنیا 21 نمبر ماشوم و، د کاناډا اولنی ماشوم، او د دنیا په دغه ماشومانو کې دا د ټولو نه وړوکی ماشوم و، ځکه چې دا د 2 میاشتو وه. هغه سرجري یا هغه عملیات کامیاب شو، ریسرچ په نازدانې باندې کامیاب شو. بیا چې کله دا د 13 میاشتو شوه نو دې ته یې پوره لیور ترانسپلانټ وکړو. د هغې په وجه باندې نازدانه ایمیونو کمپرومایزډ ماشوم دی. دا په انټي ریجکشن ډرګ باندې ده. اوس چې په دنیا کې دا کومه وبا راغلې ده د کووډ 19 یا کرونا وایرس، او ټول انسانان یې فکرمن کړي دي، نو زه هم په دې وجه باندې زیات فکرمن یم، ځکه چې ډاکټران وایي چې دا وایرس چې کوم دی دا زیات عمر خلکو ته کوم چې بوډاګان دي هغوی ته زیات نقصان رسوي، او یا هغه انسانانو ته څوک چې ایمیونو کمپرومایز وي، د چا چې قوت مدافعت کم وي. نو نازدانه هم په هغې
انسانانو کې او بیا په هغه ماشومانو کې شمار ده چې د دې قوت مدافعت چې کوم دی دا کمزوري دی او دا ځکه دی چې دا په انټي ریجکشن ډرګ باندې ده. دا چې کومه دارو خوري نو هغه د دې دپاره دی چې که چېرې د دې مدافعت سیوا شي نو دا به د دې ځیګر ته نقصان رسوي او دا به ټول عمر دغه دوایي خوري. نو په دې وجه باندې دا دغه وایرس ته تیار نه ده او زه هم ډېر فکرمند کړی په دې وجه باندې یم چې که چېرې دې ته دا بیماري ولګېدله نو دا به ډېر مشکلات وي. په دې وجه باندې ټول انسانان چې څنګه په کورونو کې دي زه هم کور یم وزم نه. دا ماشومه چې ده دام نه وځي سکولونه هم بند دي هغوی خو ورته اوس آنلاین کلاسونه اخلي خو بیا هم تنګېږي دا ماشومه ده. نو د فکرمندۍ خبره دا ده چې یوازې نازدانه نه داسې په دنیا کې به ډېر ماشومان او ډېر انسانان وي چې هغه به ایمینو کمپرومایزډ وي. نو څنګه چې ډاکټران وایي چې د دې وبا نه د بچ کېدو دپاره همدا یوه لاره ده چې مونږ په کور کینو او داسې وکړو چې نورو انسانانو سره او د ځان سره په دې شکل ښېګړه وکړو. نو زه هم دا وایم چې دا به د نورو انسانانو سره ښېګړې وي چې په کور کینو او د دې مرض نه یا د دې وایرس نه خپل ځان او نور انسانان وژغورو. ډېره ډېره مننه. همدا د نن ورځې پروګرام زه درنه په تلو کې په اجازه کې دا یو خبره بیا در یاده کړم چې ډاکټران وایي تر اوسه پورې د کرونا وایرس د درملنې دوايي نه ده پیدا کړی شوې ویکسین نه دي پیدا کړی شوي خو د دې مخنیوی چې دی هغه یوازې داسې ممکن دی چې خلک پکې خپل کردار ادا کړي چې دی د کورونو څخه وځي نه دی د ګڼې ګورو ځایونو ته نه ورځي دی لاسونه نه ورکوي غاړې نه ورکوي ګڼې ګورو ځایونو ځان وساتي او د صفایي خیال وساتي. تاسو خپل خیال ساتئ په مخه مخه